السلام علیکم ملګرو. پاکستان کرکټ بورډ د نیوزیلند د دورې لپاره چې کم 15 ټي20 میچونه دي د هغې لپاره سکواډ اعلان کړو، یو بهترین سکواډ اعلان کړو. دغه سکواډ د شریکوم په سکواډ کې کپټن څوک دی او دغه میچونه په کوم تاریخ شروع کیږي او په کوم تاریخونو باندې دغه 15 ټي20 میچونه دي. مکمل معلومات د شریکوم ویډیو خپل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. راځو ملګرو هر څه مخکې دغه سکواډ باندې نظر اچو. د ټیم کپټن چې دی هغه شاهین شاه افریدي دی او ورپسې د نمبر کې حارث رؤوف دی، حسیب الله خان دی دا وکټ کیپر دی، افتخار چاچا پکې اغسته دی، محمد نواز دی لیفټ آرم اپ بولینګ کوي، محمد رضوان وکټ کیپر بیټسمن دی، سایم ایوب اغسته دی او بهترین پلیئر دی لیفټ آرم بیټینګ کوي، محمد وسیم جونیئر دی فاسټ بالر دی او صاحب زاده فرحان پکې راغلی دی. صاحب زاده فرحان په ډومېسټک کې ډېر ښایسته پرفارم کوم دغه وجه چې دلته ځان لا ځای پیدا کو. او 15 نمبر باندې اسامه امیر دی، زمان خان دی، ابرار احمد دی، بهترین سپینر دی. دغه د ټیم سکواډ 15 ټي20 میچونه دي. په 2023 په اولنۍ میچ کې په 12 تاریخ باندې په 12 جنوري باندې اولنۍ ټي20 دی، دویم ټي20 په 14 جنوري باندې دی او دریم ټي20 په 19 جنوري باندې دی او څلورم ټي20 په 19 جنوري باندې دی او پنځم او اخري ټي20 میچ چې کوم دی د پاکستان او د نیوزیلند دغه په 21 جنوري باندې دی. کومنګ تاسو وګورو افتخار شاه سپین بولینګ کوي، محمد نواز سپین بولینګ کوي، زمان خان فرست بولینګ کوي او سره چې دی محمد وسیم فرست بولینګ کوي، اسامه امیر سپینر دی، ابرار احمد سپینر دی، سایم ایوب ښه بیټسمن دی او سره حارث رؤوف ښه بالر دی. نو مطلب ټول یو ښه سایډ یې هغسته دی، سپینران پکې شته دی، آل راونډران هم پکې شته دی، ښه بیټسمنان هم پکې شته دی. افتخار چاچا شو، محمد رضوان شو، داسې محمد نواز شو، سایم ایوب شو، صاحب زاده فرحان شو، ټول ښه بیټسمنان دي. یو بهترین سکواډ اعلان کړی. تاسو هم سره خپل رایه ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې په دغه سکواډ کې کوم بدلون پکارو، کوم چینجز پکې پکارو، کلم دغه سکواډ صحیح دی د نیوزیلند دورې لپاره یو بهترین سکواډ اعلان کړی دی. نو د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. نو ښه وخت ولرئ. د الله په امان.